د خورو ورو لالونو د ټیم غوښتنه دغه زما نظم داسې مې یاد شي چې پخوا زه چې لا ماشوم وم په هېڅ نه پوهېدم نه مې د پوزې پاکول زده کړي نه مې پرتوګ سم اغوستل زده کړي د پلار نه پاتې شومه ډېر وړوکی هره ورځ مور به مې وړو پنډوکې په ډېرو کلو کې جامې خرڅولې په چا یې سپینې په چا سرې خرڅولې چې مزدوري به وکړه ښه به م خوړه چې نه به وه نو بیا ساړه به م خوړه هر ماښام ستړې ستړې ماته به وه ډانګی په لاس غوټه یې شاته به وه چې نه پنسې به لار کې سپو خوړلې شونډې به وچو اسویل وخوړه چې د ښه بد په پوهېدو شومه د سکول د تلو د راتلو شومه نو کتابونو له پیسې نه وي زما بسته نه وه جامې نه وي ما مور ته چغې او سورې کړلې منډې به ما تر دروازې کړلې مور به په منډه رایسار کمه د سکول وړو ته به یې خوار کمه خو یوه ورځ د پلاستیک خلطه کې فرق زما او د خان زوی بسته کې یو دوه کاپه 3 کتابونه کېښول یو سلیټې او سوی چاکونه کېښول بس یوه ورځ و چې زه پاس شوم زه ور داخل په بل کلاس شوم خو بیا کتابونو له پیسې نه وي هم قلمونو له پیسې نه وي نو مالت ته مور مې قرض او دار له لاړه د کلي هر خان له هر خوار له لاړه چا پیسې ورنه کې ستومانه راغله لکه ګلی چې د اسمانه چا پیسې ورنه کې ستومانه راغه لکه ګلی چې د اسمانه راغه کوټې ته لاړه سی په پټه راوړه پټ د پلو لاندې یې غوټه یوړه لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې بسته یې راوړه قلمونه لاس کې ما ورته ویل مورې تا څه شی یوړه دا کتابونه دې د کومې راوړه ویلې ما سړه روټۍ خرڅه کړه ما ستا روزي په یو وټۍ خرڅه کړه اسمان ته وکته بیا وبڼېده شوه په ژړا خدای خبر څه ګڼېده خو دومره مې واورېدو چې یاره ځکه دومره مې واورېدو چې یاره ځکه د قدرتونو د جهان خالقه هغه روټۍ دې هم سړه رانه که خېټه دې هم چرې ماړه رانه که نو د مور ګیلې مې لا غوږونو کې دي د مور خیرې مې لا غوږونو کې دي زما به سره هغه روټۍ یاده ده راته د مور هره سلګۍ 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 څوک مینه په رسمونو په رواج قربانوي څوک مینه کې خپل مالو سره او تاج قربانوي
نو څوک نور خلک رزر کړي د خپل روح صحت دپاره څوک ځان د نورو خلکو په علاج قربانوي د خورو ورو لالونو د ټیم غوښتنه دغه زما نظم داسې مې یاد شي چې پخوا زه چې لا ماشوم وم په هېڅ نه پوهېدم نه مې د پوزې پاکول زده کړي